بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جناب رئیس صاحب، منشي صاحب او د تالار ټولو ګډونوالو خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړي. جناب رئیس صاحب، په دې اواخرو کې د افغانستان اکثره ولایاتو کې جنگ دی، خو زموږ مشرقي کې د لغمان وضعیت ډیر خراب و. لکه څنګه چې مخکې دوستانو وویلې، موږ په امنیتي سکتور باندې ویاړو، خو لغمان ته باید مشرقي ته او ټول افغانستان ته توجه وشي، خو مشرقي که ناامنه شي کابل ورسره زر ناامنه کیږي. لغمان ته جناب رئیس صاحب زما اول پیشنهاد دا دی چې هوایت تعیین شي، چې دا د لغمان کې ضد و نقیص خبرې کیږي چې سپینګیري ځي او سربازان تشویقوي چې هغه مخالفینو ته تسلیم شي. بله خبره دا ده چې په لغمان کې زه په ټولو تجارانو باندې غږ کوم، په حکومت باندې غږ کوم چې هغه خلک چې بېکوره شوي دي زر دې عاجلې مرستې ورته ورسوي، او په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانانو دا افغانستان زمونږ او ستاسو ګډ کور دی. راځئ چې د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږو او چې څنګه کولی شو چې موږ د دغه مشکلاتو نه ځان خلاص کړو. جناب رئیس صاحب، د لغمان سره څنګ کې ننګرهار هم په لمبو کې سوځي، اچین، سپینغر او اسکه مینا، خوږیاڼي، داسې حال دی اوس دغه خلک کورونه پرېږدي. زه په حکومت باندې غږ کوم چې ډیره توجه باید وشي. که چیرته شینواري په دغه دومره وخت کې داعش وځپل، طالب وځپل، ټي ټي پي وځپل، دې خلکو دې قومونو څه ګناه کړې ده؟ حکومت باید توجه وکړي. او زه یو ځل بیا په ټولو افغانانو باندې غږ کوم او د حکومت په زمامدارانو غږ کوم چې شینوارو ته باید ډیره توجه وشي. کورونه یې پرېښودل او د دوی یو خیمه هم نه لري، دې ته باید ډیره توجه وشي. جناب رئیس صاحب، بله مهمه مسله دا ده چې سوله ده. زه په طالبانو باندې غږ کوم چې طالبانو تاسو په لغمان کې څه وکړل؟ ستاسو خلک هم مړه شول، زمونږ ته هم تاوان ورساو. نه اشرف غني ته تاوان رسولی شي او نه اشرف غني ملا هیبت الله ته تاوان رسولی شي. ولې مظلوم ولس ته د تاوان ورساو؟ طالبانو په ښکاره یې واورئ، د افغانستان ولس د امنیتي سکتور تر څنګ ولاړ دی، په هېڅ وجه به پرې نه دي چې تاسو په زور راشئ. نن هغه ورځ را رسېدلې ده چې موږ باید حقایق ووایو، او که چېرته حقایق ونه وایو جناب رئیس صاحب، دغه مسله چې نن په لغمان ده، په ننګرهار ده، په هلمند ده، په زابل ده، یا په سمت شمال ده، سبا ولا چې په دغه کابل کې هم ته په ناامنه، په دغه تالار کې هم ناامنه کېننئ. زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې راجګ شئ او د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږئ. طالب ته سولې ته موږ حاضره یو، خو په جنګ تشکر عثمان صاحب.